که غواړئ وروسته پښیمانه نه شئ مخکې له واده د نجلۍ څخه دا امتحان حتما واخلئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ احساس انفو چینل ته پخیر راغلی. واده په ژوند کوونکې یوه ډیره مهمه پریکړه ده چې باید کاملا په شعوري ډول ترسره شي. که یو څوک د هوس په بهانه دا پریکړه وکړي نو د ستر زیان سره به مخ شي. مخکې له دې چې واده وکړئ نو کیدای شي د یو داسې چا سره یې کوئ چې مینه او اړیکې ورسره لرئ. په دې وخت کې یوه نجلۍ که دا امتحان کړئ چې په واقعا ستاسې سره په هر حالت کې مینه لري او که نه. د مثال په ډول که تاسې یو دنده لرئ او په خپله دنده کې ښې پیسې ترلاسه کوئ نو یو ورځ داسې یو کار وکړئ چې خپله راتلونکې میرمن دقیق امتحان کړئ. هغه ته دا ډول یو خبر د بل چا په خوله ورسوئ چې تاسې خپله دنده او هر څه له لاسه ورکړل. لومړی دا خبره د بل چا په خوله په شعوري او منظم ډول هغوی ته ورسوئ او بیا وروسته په خپله ورته ووایئ. دا خبره ډیره په مستقیم ډول او په عامه کچه په خندانه خوله هغه ته مه کوئ ځکه کیدای شي بیا باور ونه کړي، بلکې په مناسب ډول یې بیان کړئ. که چیرې څه موده وروسته هغه بیا هم ستاسې سره همغه ډول مینه کوله نو پوه شئ چې دا نجلۍ واقعا ستاسې سره مینه لري او ستاسې د دندې او پیسو لیونۍ نه ده. دا ډول یوه نجلۍ د ژوند په ترخه او خوږه کې ته ستاسې په څنګ کې وي او په هیڅ ډول تاسې په سخته ورځ کې یوازې نه پرېږدي. ملګرو، خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ احساس انفو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.